السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ابن عابدین رحمت الله علیه په مجموعة الرسائل جلد اول صفحه 290 الرسالة الثامنه په اتم رساله کې یو بیان ذکر کړي و امام کبیر ابي زید القرطبي رحمت الله علیه وای ما د بعضو اخبارو په بعضو حدیثو کې مې دا اورېدلي ولیدلي مو وه چې وایي که څوک 80,000 واره کلمه شریفه ووایي نو دا فدیه ده من النار د اوره څخه فدیه ده. نو دغه شیخ مبارک وایي ما د ځان دپاره وویل، د مور دپاره مې وویل، د قریبانو چې ازما زړه غوښتل هغو دپاره مې 80,000 واره کلمه شریفه وویل، هغه مې ذخیره کړله. خو لیکن 80,000 واره مې کلمه شریفه وویل، دا مې ذخیره کښېښوله د ځان دپاره چې دا به بیا په یو وخت په ښه درس. دی وایي زموږ په کلي کې وکانه اذن ذاک شابن، دلته یو ځوان و کشف ورته کېدی، خو ما ته د ده په کشف کې شک راولیدلی و. کشف دا معنا بعضو انسانانو ته چې د الله دوستان الله کشف القلوب ورته وکړي، کشف القبور ورته وکړي، کشف النار ورته وکړي، کشف الجنه ورته وکړي، د جنت حالات ورته معلوم سي، د دوزخ حالات ورته معلوم سي، د انسان د یو انسان د عذاب د نه عذاب حالات ورته معلوم سي. نو وایي دغه ځوان ته کشف کېدی، خو ما دا د ده کشف زړه ته نه ولېدی. نو یو وخت په کلي کې سره میلمانه یو، نو کم وخت چې پر دې ډوډۍ باندې سره کښېناستو، ډوډۍ ته سره راایسته سولو، دې ځوان څخه یو په زور اواز ووتی، صیحة عظیمه، یو ډېر په زوره چغه ووتله او دا خبره یې وکړل یا عمي هذا امي فی النار، ای زما اکا دا زما مور په اور کې ده. ویې ژړل زه به څنګه ډوډۍ خورم چې زما مور په اور کې. تاسې فکر وکړئ چې د انسان مور چې هغه یو شیرین قرابت دی چې الله جل جلاله پر دنیا کې انسان ته ورکړی دی، د الله له قرابته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د قرآن له قرابت څخه یې خواته بل شیرین عظیم رحمت او قرابت هغه مور. نو چې د سړي مور په دوزخ کې نو هغه انسان بیا خوراک کولی شي؟ دغه شیخ مبارک وایي د ابي زید القرطبي رحمت الله علیه وایي ما په زړه کې دا خبره وکوله چې دغه ځوان خو رښتیا هغه دی اوس خوابدی دی، زما مور په دوزخ کې ده. یا رب که به رښتیا د ده مور په دوزخ کې وي او هغه حدیث رښتیا وي چې 80,000 کلمه ویل دا فدیه د اوره څخه ده، نو دغه کلمه ما د ده مور ته وربخښلې ده. وایي دا ځوان شین سو له خندا څخه ویې خندل، باره یې راته وویل یا عمي هذه امي اخرجت من النار، دا زما مور وه، ستا د کلمې په برکت سره الله جل جلاله له اوره څخه را خارجه کړله. نو هغه عالم وایي ما حمد ووایو چې الحمدلله، شکر الحمدلله چې دغه 80,000 واره کلمه کې چې کوم حدیث او اثر راغلی دی دا حق او ثابت دی. مجموعة الرسائل جلد اول صفحه 290 الرسالة الثامنیه د ابن عابدین رحمت الله علیه. او دغه رنګه په صفحه 290 کې جلد دوم ابن عابدین رحمت الله علیه مبارک وایي په یو حدیث کې راغلی دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال لا اله الا الله ومدها بالتعظیم، دغه لا کشکی لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه لا کشکی الله جل جلاله بغفر له 4,000 ذنب، الله به 4,000 ګناهونه ورمعافي. فقيل ان لم يكن عليه هذه الذنوب، یو چا سوال وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه که پر چا 4,000 ګناهونه نه وکړي، قال عليه الصلاة والسلام ورته ویل غفر له من ذنوب ابويه واهله وجيرانه، که د ده ګناهونه نه و د مور پلار د بیا الله ورمعافي، که د هغو هم نه و ګناهونه کړي د همسایګانو د قریبان د به الله ورمعافي. مجموعة الرسائل صفحه 290 د محمد امین العابدین رحمت الله علیه. الله جل جلاله دې زموږ ژبې هغه په لا اله الا محمد رسول الله سره مشغوله وګرځي. الله دې موږ ته د الله جل جلاله د ښه عبادت توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله.